السلام ورحمة الله وبرکاته. امام سے سبحانك اللهم باول رکعت کې وایي هغه په هغه صورت کې چې امام سورت فاتحه نه شروع کړي او باقی امام سے الحمدلله ویل او صورت ویل دا مکروه ده، مکروه تحریمی ده، جائز نه ده. دا د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مذهب نه ده او په دې باندې ډېر دلایل موجود دي چې د امام سے وروسته قرات دا جائز نه ده. او بالخصوص د قرآن کریم آیات ده. الله رب العالمین فرمایي قرآن کریم کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نو کله چې قرآن لوستل کېږي تاسو به غوږ وږدئ او خاموش به هم وي. غوږ به هم دی او خوله به دې هم بندوي. نو غوږ به هم دی او خوله به دې هم بندوي، یعنې قرأت نه منع راغلی ده. د آیت نه ښکاره دا معلومیږي چې امام پسې ولاړ یې نو خاموش به درېږي. الحمدلله هم قرأت ده او سورت د قرآن کریم نور سورتونه ده هم قرأت ده. نو کله چې امام قرأت وایي امام پسې به خاموش درېږي. نو د حنافو مسلک دا د کاغه جهري منځ وي لکه د ماښام ماخوستن او سهار لمونځ، او یا سري لمونځ وي لکه د ماسپښین او مازدیګر. په اول رکعت کې به سبحانک اللهم صرف وایي، اعوذ بالله بسم الله الحمدلله صورت به نه وایي، دا د امام کار ده. نور به خاموش درېږي. رکوع کې به تسبیحات وایي، الله اکبر به ورسره وایي، رکوع کې به تسبیحات وایي، التحیة لله به وایي، سجده کې به تسبیحات وایي، او سلام ګرځولو کې به سلام ګرځوي، تحیة لله به مقتدی هم وایي، او نور سمع الله لمن حمیده نه وروسته به دی چې کله امام وایي دی به ربنا لک الحمد وایي. سورت فاتحه یعنی الحمدلله ویل او همدغه شان سورت لوستل دا د احنافو مسلک نه ده، او بالخصوص د امام شافعي رحم الله هم دا مذهب د په جهري لمونځ کې جایز نه ده. جهري لمونځ کې به امام پسې خاموش درېږي، او په سري لمونځ کې هغه مستحب ده او احناف یې مکروه ده. او به هر حال د افغانستان کې چې څوک وایي دا وهابیان دي او دا د وهابیانو نظریه او د هغې عقیده او د هغې مسلک ده، او هغه مسلک هم دغه ده چې امام پسې وروسته الحمدلله صورت وایي. د احنافو په نسبت نه ده جایز او دا مکروه ده، مکروه تحریمي ده، جایز نه ده، خاموش به